السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ د نن ورځې درس 10 چپټر درس چې کوم دی HTML دی. دا چې موږ تاسو د کمپیوټر ساينس نیوز لپاره یو ډیټابیس جوړو، نو هغې لپاره پکار ده چې موږ یو ویب انټرفیس جوړ کړو. دا چې تاسو HTML وایئ په ویب ډیزاین کې، نو دلته ډېر ډیپ نه ځو کې، صرف لږ د سټیټک HTML لپاره د ویب انټرفیس جوړولو لپاره صرف HTML باندې لږ مکس کوو، ډېر ژور پکې نه ځو. دا چې HTML دی، HTML څنګه کار کوي، په دې کې موږ تاسو یو سټیټک ویب سایټ جوړو یا یو ویب انټرفیس جوړو چې هغه بیا وروسته که ژوند نه و بیا به هغې سره جاوا سکرپټ او ورسره PHP کې کار وکړو، یا کوم بل لینګویج که ستاسو خوښ و هغې کې به کار وکړو انشاءالله. او دغه سټیټک چې کوم تاسو زموږ ستاسو ویب انټرفیس دی دا بیا په ډاینامیک باندې بدلو. ځکه موږ تاسو اوله ورځ ژمنه کړې وه چې په دې سیمسټر کې به یو سمپل ډیټابیس جوړو. نو ورو په ورو موږ تاسو صرف د کمپیوټر ساينس نیوز ډیټابیس لپاره موږ تاسو انټیټیانې جوړې کړې وې، هغې نه وروسته مو هغې ته اټریبیوټس جوړ کړه، هغې ته مو بیا ریلیشنشپس ورکړه، هغې ته مو ERD جوړه کړه، هغې ته مو کارډینلیټي ریشیوز ورکړه، هغې نه مو وروسته ریلیشنل سکیمه مو جوړه کړه، یا د هغه میپینګ مو وکړه. صحیح ده. نو اوس دې درس نه وروسته غواړو چې دې ته یو سټیټک ویب انټرفیس جوړ کړو. کله چې دا هم جوړ شو، راتلونکي درسونو کې بیا دې لپاره په ډیټابیس ته موږ چې دا کوم ټیبل یې مو جوړ کړي دا په SQL کې جوړ کړو، ډیټابیس به جوړ کړو، او په راتلونکي درسونو کې بیا د ویب انټرفیس سره به کنیکټیویټي وکړو، څو چې موږ هلته موږ یو څه ډیټابیس ته اضافه کوو، دلته باید په ویب انټرفیس کې موږ تاسو ته ښکاره شي. او دا موږ اول تاسو ویلو چې کله هم تاسو کوم نیوز یا کوم خبر وروسته اچو هغه د ویب سایټ په سر کې راځي. صحیح ده. نو دغې لپاره موږ تاسو ته اړتیا ده چې HTML باندې یو 15 دقیقې 10 دقیقې HTML کې هم خبرې وکړو. نو راځو چې HTML څه شی دی. HTML هایپرټکسټ مارکاپ لینګویج نه جوړ شوی، یا څلور ورډز دی موږ سره. H معنا هایپرټکسټ، T means text، M markup، L language. دا که تاسو وایي HTML hypertext markup language وایي، داسې مه وایي چې hypertext text markup language. and text دوه ځلې مه وایي. صحیح ده. دا چې hypertext یوه معنا لري، text بله معنا لري، markup بله معنا لري، language بله معنا لري. خو کله چې د HTML abbreviation وایي نو دوه ځلې text پکې مه وایي، صرف hypertext markup language. در حاله کې هایپرټکسټ یوه معنا ده، ټکسټ بله معنا ده، مارکاپ بله او لینګویج بله. راځو هر یو باندې لږ مکس کوو. H معنا هایپرټکسټ. Hypertext means that the text contains hyperlinks. هر هغه ټکسټ چې هغه hyperlinks ولري یا links ولري هغه ته موږ hypertext وایو. په HTML کې اکثره ټکسټ زموږ ستاسو هغه hyperlinks لري. صحیح ده. hyperlinks یا links چې کوم دي دا words دي کوم چې مارکاپ به لري. هر هغه word چې هغه مارکاپ لري هغه ته موږ hyperlinks وایو. صحیح ده. That is telling that the word is a reference to a different page. ځکه په دې کې اکثره وخت کې موږ سره هغه ورډ یو بل پیج ته، یو بل مختلف پیج ته یو ریفرنس وي. لکه اکثره اینکرز راځي وروسته به چې په هغې موږ کلیک کوو موږ تاسو ریډایرکټ کوي بل پیج ته مو لېږي. In the browser, clicking on the link will take you to the other page. که براوزر کې تاسو په هغې لینک باندې کلیک کوئ تاسو به یو بل پیج ته ریډایرکټ کوي، تاسو به یو بل ځای ته وړئ. نو ځکه دغه لینګویج کې اول ټکی هایپرټکسټ دی یا هایپرلینکس چې پکې راځي. او ټکسټ معنا HTML uses text files. HTML موږ سره هر وخت ټکسټ فایل یوز کوي. صحیح ده. The text is shown by the web browser. هغه ټکسټ بیا موږ تاسو ته په ویب براوزر کې به ښکاري. البته هغه فایل به موږ تاسو .html سره سټور کوو، او فایل به .html یا .html سره به سټور کوو چې موږ تاسو ته هغه فایل بیا ښکاره شي چېرته په ویب براوزر کې. نو که هغه ویب براوزر وي، انټرنیټ ایکسپلورر وي، فایرفاکس وي، اوپرا وي، ګوګل کروم وي، سفاري وي، نرسکیپ نیویګیټر وي، سیمنګ وغیره 50 شپېته اویا پورې براوزر نن سبا مارکیټ کې دي. دغه هر یو براوزر کې تاسو ته HTML فایل ښکاري. او M معنا مارکاپ. کله چې د مارکاپ خبره موږ تاسو کوو by introducing markups we give meaning to different parts of the text. موږ د ټکسټ مختلفو پارټونو ته معنا ورکوو، هغه ته meaning ورکوو. In a plain text it is not possible to see the structure and the meaning of the different parts. په plain text کې دا شی بیا موږ سره نه وي، او که چېرته په مارکاپ کې موږ تاسو یو څه ولیکو هغه هلته په HTML کې پری ډیفاینډ وي، هغه هر یو ټکسټ بیا خپل meaning لري.
نو دا موږ سره څه باندې کېږي د HTML مارکپ په واسطه باندې کېږي. اول په HTML کې اکثره څه چې موږ تاسو لیکو موږ ټیکس کې لیکو یا بریکټس کې لیکو وروسته به راشي او اخیری طور ال د ال مینز لینګویج موږ سره مختلف لینګویج دی موږ تاسو هغه ورزول چې موږ سره یو انساني ژبه دی او کمپیوټري په کمپیوټري ژبه موږ سره پروګرامینګ لینګویج او موږ سره مارکپ لینګویج او چې HTML هم یو له مارکپ لینګویج نه دی صحیح ده. نو HTML موږ سره یو ژبه ده that is interpreted by a computer program the web browser. HTML کمپیوټري پروګرام باندې انټرپریټ کیږي چې هغه ویب براوزر دی ځکه دا فایل په ویب براوزر خلاصېبل څه کې نه خلاصېږي. او کوم تاسو HTML فایل په ایډیټر کې خلاصو نو بیا تاسو سورس کوډ یې موږ ګورو چې موږ چې هر HTML فایل په HTML ټیګ باندې شروع یې په HTML ټیګ باندې به ختميږي نو سورس کوډ یې موږ په ایډیټر کې خایو کله چې په براوزر کې ګورو بیا موږ تاسو ته سټرکچر یا ډانچه به ښکاري. Opening an HTML page in a browser, you will see the result of the HTML interpreter. The browser کې خلاصو به result ښکاري او په ایډیټر کې خلاصو به سورس کوډ وګورو. دا د HTML هغه لغوي معنا. وروسته راځو موږ غواړو یو پیج جوړ کړو فرض وکړو موږ سره یو ټیکسټ دی کابل د کابل په اړه معلومات لیکلي چې کابل از د کیپټل ان د لارجست سټی اف افغانستان پاپولیشن 5 میلیون نه زیات دی ګاونډي ولایتونه پروان کاپیسا لغمان ننګرهار لوګر او وردګ دي ساده دا موږ تاسو سره اول سره کې یو هډینګ دی د کابل په نوم غینه روسه یو پاراګراف دی غینه روسه به یو لیست دی موږ سره سم ده موږ غواړو چې دا HTML کې څنګه ولیکو یا HTML ویب انټرفیس کې څنګه ښکار کوو ساده نو موږ وایو چې موږ د دې په اړه ځینې شیانو په اړه موږ پوهیږو ساده چې ماشین د هغې په اړه نه پوهیږي کله چې موږ ماشین پوهیږو نو موږ مجبور یو چې هغه ته موږ راهنمایي وکړو چې دا موږ څنګه جوړو لکه زه چې کابل ما سره هیډینګ دی عنوان دی هغې نه وروسته چې موږ سره لیکلي دی موږ سره پاراګرافس دی د کابل په اړه معلومات او هغې نه وروسته موږ سره لیست دی چې هغه نومونه موږ لیست کړي دي صحیح ده په دغه کې به نه په لیست کې څه چې راځي لیست آیټمز دي نو دغه شیانو په اړه موږ پوهیږو دا چې موږ کمپیوټر پوهیو موږ به په مارک اپ لینګویج کې یا په HTML فایل کې هغه موږ په خپل ټیکسټ کې ورته ولیکو لکه دا ټیکسټ چې کوم دی دا به موږ سپلای کو لکه او به لیکو چې کابل کز موږ په غټ هډینګ کې لیکو هډینګ 1 هډینګ 1 تر هډینګ 6 پورې موږ سره هډینګز دي عنوانونه دي چې هډینګ 1 ټولو کې غټ دی هډینګ 6 ټولو کې کوچنی دی بیا پی یا پاراګراف شروع یو پاراګراف دی سره اوور 3 میلیون یا اوور 5 میلیون دا 5 میلیون کو ځکه چې موږ سره کابل نفوس زیات شوی دی سره کابل کې تقریبا 15 میلیون زیات خلک اوسېږي سم ده او بل پاراګراف بیا شروع دی چې کابل is also name of the province of the city the province Kabul is bordering the following provinces بل پاراګراف ختم دوه پاراګرافونه موږ لیکل هغې نه بعد another list شروع دی لیست ایټم پکې یو پروان دی بل پکې کاپیسا ده بل لغمان ننګرهار لوګر او وردګ او another list ختم دی زما صحیح ده ډېر ښه نو موږ دا اوس په ټیکسټ کې ولیکل خو ټول HTML فایل نه دی موږ سره صرف موږ کابل مو هډینګ 1 کې ولیکه او دا وروسته مو دوه پاراګراف ولیکل بیا مو انورر لیست خلاص کړ کې لیست ایټمونه مو ولیکل هر لیست ایټم مو بند کړ بیا مو انورر لیست بند کړ صحیح ده نو موږ اوس اول H1 موږ سره هډینګ 1 دی ټولو کې غټ هډینګ دی صحیح ده دا دوه سره پاراګرافونه دي هغې نه بعد انورر لیست دی او په دې په منځ کې لیست ایټمز دی موږ دغه ټول شیان په څه کوم فارمټ کې ولیکل د HTML په فارمټ کې مو ولیکل سمه ده راځو موږ د ټیکسټ په اړه وایو چې all commands in the angle brackets ټول کمانډ چې موږ سره انګل بریکټس کې دي دا به کیورډ وي یا مخکې نه دغه به پیژنې صحیح ده موږ په HTML کې خپله د یوزر ډیفاین ټیکس نه جوړو بلکې پری ډیفاینډ وي او بیا که XML ته راځو په هغې کې بیا موږ د خپلې خوښې ټیکس هم جوړولی شو لکه زه په XML کې یو فایل جوړم فرض وکړه ټایم ټیبل سټارټ ټایم ټیبل ختم سچرډے سټارټ سچرډے ختم فرست اور سټارټ فرست اور ختم صحیح ده همداسې سنډے سټارټ سنډے ختم بیا په دې کې اول ساعت شروع اول ساعت ختم اول ساعت منځ کې فرض وکړم چې فزیکس دی دویم ساعت شروع دویم ساعت ختم دی په منځ کې لیکم ډیټابیس دی په XML کې موږ په خپله خوښه ټیکس جوړولی شو لیکن په HTML کې نه دلته به پری ډیفاینډ وي دا بریکټس چې کوم دي اور کال ټیګز دې ته موږ د بریکټس ته موږ ټیګز وایو ټیګز are not displayed on the page دا ټیګز راته خپله دغه شروع او ختم دا موږ ته نه ښکاري په دې په منځ کې چې کوم
څه لیکلی وي هغه به موږ ته خپل کار به کوي لکه که ټیکسټ شروع وي ټیکسټ ختم وي اوس لاندې تاسو وګورئ ټیکسټ موږ لیکلی پاراګراف شروع پاراګراف ختم دا پی سټارټ پی اینډ دا به نه ختمېږي صرف د منځ کې ټیکسټ به ښکاري صحیح ده موږ چې هر فایل شروع کوو HTML شروع HTML ختم دا به زموږ د سټارټ او این ټیکس وي بیا اکثره وخت موږ تاسو HTML فایل په دوه برخو ویشو اول یو د هډ برخه ده او بل د باډي هډ شروع هډ ختم دغه هډینګ د بره برخه ده او بیا په هغې کې اکثره ټایټل چې موږ لیکو ټایټل بار باندې چې راځي هغه هم د هډینګ په منځ کې موږ لیکو د هډ ټیک په منځ کې آرټیکل اباوټ کابل د کابل په اړه یو مقاله ده دا په ټایټل بار راځي بیا موږ باډي شروع کړو په باډي کې نه بیا موږ لیکو چې په هډینګ ون کې کابل دی هغه لاندې بیا پاراګراف سي وغیره وغیره هغې کې انورډر لیست دی بیا اول چې کوم انورډر لیست مو خلاص کړی و انورډر لیست به موږ بیرته بند کړو هغې نه بعد باډي شروع باډي به ختم کړو هیډ خو مو بره ختم کړی HTML شروع HTML به موږ بند کړو کوشش کوئ دغه آرډر کې چې په کوم آرډر کې مو ټیک خلاص کړی و په هماغه آرډر کې بیرته بندوئ نو موږ راځو وایو چې دا موږ سره یو HTML ډاکومنټ دی صحیح ده ټول HTML ډاکومنټ دی صحیح ده HTML ډاکومنټس کې موږ څه شی وي دا په HTML ټیک باندې شروع وي هیډ او باډي دوه مهم سیکشن دي صحیح ده د هیډینګ برخه دی چې کوم تاسو ښکاري صحیح ده هیډینګ برخه ده یا هیډینګ سیکشن دی هیډینګ سیکشن کې به اکثره میټ انفارمیشن وي کوم چې په ټایټل بار باندې ښکاري صحیح ده او بخې دا ټایټل دی title of the document article about Kabul the عنوان دی بلندې the browser usually displays the title information in the title bar of the browser window سمه ده بیا نرسته باډي د ډاکومنټ راځي باډي کې اکثره ټیکسټ به موږ په باډي کې نه لیکو باډي ټیکسټ کې څه راځي به موږ ته د HTML د صفحې په منځ کې ښکاري صحیح ده نو زموږ دغه ټول HTML فایل شروع او لاندې اخره پورې نه ښکاري دلته بیا د UL یا آرډر لیست لاندې به باډي ټیک هم ختمېږي هغې نه لاندې به د HTML ټیک هم ختمېږي نو دا زموږ د HTML ډاکومنټ دی هر نوم چې ورکوئ ډاټ HTML په واسطه به موږ سټور کوو بیا په ډبل کلیک کوئ براوزر کې به درته ښکاري همداسې موږ سره مختلف نور ټیکس دي وی ګورئ در سره بیا بلاک ټیکس دی موږ سره انلاین ټیکس دی بلاک ټیکس کې ډیو راځي آرډر لیست راځي آرډر لیست راځي لیست آیټم راځي ټیبل راځي ټیبل کې ټیبل رو ده TR TH ټیبل هیډر دی TD ټیبل ډیټا ده پاراګراف دی هیډینګ 1 ټو هیډینګ 6 دی انلاین ټیکس دی موږ سره انکر وغیره دا ټول موږ سره راځي دا سره وګورئ صحیح ده نو ځینې وختونو کې موږ ټیکس ته اټریبیوټس هم ورکوو اټریبیوټس اکثره سټارټینګ ټیکس کې شروع کیږي لکه زه UL ټایټل ورکوم لیست اف نیبرینګ پروینسز نو موږ اټریبیوټ ته ویلیو هم ورکړه تاسو کولی شئ چې په سټارټ ټیکس کې اټریبیوټ ته ویلیو هم ورکړئ صحیح ده یونیورسل اټریبیوټس موږ تاسو سره دي وی ګورئ لکه ټایټل شو سټایل شو ID شو کلاس لینګویج شو ډایرکشن شو ډایرکشن چې لینګویج دی او ډایرکشن چې رائټ ټو لیفټ دی که لیفټ ټو رائټ دی ټول در سره وګورئ صحیح ده همداسې هایپرلینکس اکثر وخت موږ سره اینکر وي صحیح ده href هایپر ریفرنس او اینکر دی که زه لیکم چې ما سره اینکر دی هایپر ریفرنس بیا مساوي کېږي په ډبل کوټس کې موږ د هغه فایل نوم ورکړو لکه قدر پیج ډاټ HTML بیا دلته موږ څه شي لیکلي دا به موږ ته ښکاري په دې به موږ کلیک کوو موږ لینک لیکلی او اینکر ټیک بند دی که په دې لینک بیا موږ کلیک کوو دا به موږ دغه چې هر پیج دی دې پیج ته به وړي صحیح دغه URL ته به وړی دلته موږ پرووایډ کوو بل موږ سره XHTML دی د همدې ایکسټینډډ ورژن دی موږ سره HTML5 دی موږ سره XML دی صحیح ده دا ټول شیونه در سره ولولئ دا چې ډېر دلته پې فوکس نه کوو ځکه ډیټابیس بخش دی په ویب ډیزاینینګ کې به تاسو ډېر ویلي زموږ صرف هدف دا و چې موږ تاسو یو سمپل داسې یو څه جوړ کړو چې ویب انټرفیس موږ تاسو ته ښکاره شي او زموږ کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس ته اقلا یو فریم جوړ کړو یا یو ټیبل جوړ کړو په هغې کې یو څه ډیټا سټور کړو او څه اینکر وي چې په هغې باندې موږ کلیک وکړو او فرض وکړه چپ لاسه لکه دلته دا چې کوم ځای دی دلته موږ سره مینوز راسي په دې باندې موږ کلیک وکړو هغه دلته په دې باډي کې موږ وګورو خلاص همدومره موږ تاسو ته کفایت کوي که فریم کې کوئ که ټیبل کې کوئ صحیح ده نو کنکلوژن ته راځو XHTML ایکسټینډډ دی CSS بیا کسکډینګ سټایل شیټ دی هغه جدا لیکل کېږي نو موږ تاسو صرف او صرف دلته د HTML په اړه خبرې کوو XML چې کوم دی که XML سره خبرې کوي د ټرانسپورټ لپاره پکارېږي هغه د ډیټابیس لپاره پکارېږي هغه به د HTML چې کوم دنده ده
دا نه ترسره کوي. HTML موږ تاسو ته ډیټا ډسپلی کوي، خو XML چې کوم دی به ډیټا موږ تاسو ته سټور کوي، ډیټا ورته ټرانسفر کوي. صحیح ده؟ نو XML او HTML ډېر فرق لري. البته مارک اپ لینګویج XML هم دی، HTML هم دی، XHTML هم دی. دا ټول موږ سره مارک اپ لینګویجز دي. هیله ده چې دې درس نه مو یو لږ څه یاد کړی وي.